کندهار زما دی، افغانستان زما دی، یووالی به کوو، درواغ منافقت پرېږدئ، تر پیسو تېر شئ، ګرده وطن ستړي دي، چوکۍ ستړي دي، هر څه ستړي دي. په کندهار ولایت کې د افغانستان د ملي بسیج بهیر کندهاري ځوانانو او مدني ټولنو لخوا د ملي بیرغ د احترام او جمهوریت په ملاتړ غونډه ترسره شوه. یاده غونډه کې ګڼ شمېر ځوانانو، خویندو، د مدني ټولنو استازو او قومي مشرانو ګډون درلود. دوی زیاته کړه چې د جمهوریت او د هیواد د ملي بیرغ تر چتر لاندې موږ ځوانانو، خویندو او ټول عام ملت قرباني ورکړې ده او د دې درې رنګه بیرغ تور، سور، زرغون درناوی او د جمهوریت ساتنه به کوو. تر خپل بیرغ د خپلو اولادونو پر ځیګرونو باندې وځړوو تر څو دوی د دغه بیرغ د ارزښت څخه خبر خویندې دې کورونه باید موږ خپل د بیرغ څخه دفاع وکړو او د دې بیرغ ساتنه وکړو. تر دغه بیرغ لاندې موږ قرباني ورکړې دي. تور، سور، زرغون دا هر رنګ یې ځان ته معنا لري. همدغه بیرغ دی چې موږ نن د افتخارات دغه تحولاتو پرمختګ شاهدان د همدغه بیرغ تر چتر لاندې موږ تحصیل تعلیم ته ادامه ورکړو. دلته چې نن ځوانان راټول سوي دي، اصلي غوښتنه او هدف هم دغه شی دی چې په دغه شلو کالو کې چې کومې لاسته راوړنې راغلي دي د سولې خبرو اړوند باندې باید په دې باندې ډېر ټینګار وشي چې دا حفظ شي. د افغانستان د ملي بسیج بهیر مشر وایي چې دا به لومړۍ غونډه وي او په نورو ولایتونو کې هم پلان لرو چې دغه ډول پروګرامونه جوړ کړو. دا موږ د کندهار نه ځکه پیل کوي چې کندهار یو تاریخي ښار ده، یو سرنوشت ساز ښار ده. د احمدشاه بابا او د میرویس نیکه کور دی. دلته ځوانان الحمدلله موږ سره همکاره پاتې شول. دا برنامه به انشاءالله د ټول افغانستان کې به تطبیق سي ځکه چې بیرغ زموږ هویت دی. موږ د خپل هویت د درناوي او ساتنې هر چیرې هر ځای کې کوو، کړې مې ده او به کوو انشاءالله. بیرغ زموږ د خپلواکۍ سمبول دی او د دې سمبول ارزښت بیانول او قدرداني زموږ همیشني خپلواکي او وطندوستي ثابتوي. خویندي زیاتوي چې هره مور او خور باید په خپلو کورونو کې خپلو ماشومانو ته د ملي ارزښتونو روحیه ورکړي. او موږ ټولو خویندو هم په دې کې برخه اخیستې ده او زه د ټولو خویندو او میندو څخه دا هیله لرم تر څو په خپل کورونو کې و خپلو اولادونو او خپلو کوچنیانو ته د بیرغ د ارزښت په اړه باندې خبرې وکړي تر څو زموږ دغه ملي ارزښت تل تر تله وساتل سي. جمشید ځواب، ژوندون رادیو ټلویزیون، کندهار. موږ یې پښې ورښکلولې جانان هغومره بې ننګ و چې نه یې شونډې راعطا کړې نه یې عزت کا د بګړیو